دا ته اوس د الله سره تجارت کې او په دې کې هم د یو سړي زړه بد کېږي. کوم رب چې دله درکړی دی هغه یې دنه غواړي د چا دپاره چې ستا مسلمان ورور ته پیدا ورسي، ستا معاشره برابر شي، ستا قوم برابر شي. خو ته به وایي چې لکه الله یې د ده نه د خپل ځان دپاره غواړي. ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده په سورة الذاریات کې. الله وایي ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله وایي نه ګوره ما د دې بندګانو نه د خپل ځان دپاره رزق غوښتلی دی او نه ورته دا وایم چې د نورو رزق په تاسو باندې دی. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزق ورکوونکی خو الله دی. الله ځان دپاره تا نه څه ډوډۍ خو نه